مبلغ ورکړی ده د یونیسف افغانستان د ځوانانو سفیر اغلې هنا عاصفي وردګ ته اغلې وردګ ستړي مشه خراغله خبرونه ده ډیره مننه کور ودان اغلې وردګ په بل دی چې یونیسف د راپور لمخې افغانستان کې د ماشومانو په مرجوبله کې 12 سلنه زیات فعال راغلی دغه فیصدي څومره حقیقت لري کله چې یونیسف افغانستان په دې تصمیم شولو چې دغه اعلان وکړي چې 11% مرجوبله د ماشومانو په افغانستان کې ډیر شوې ده نو دا په ډیره حد پورې حقیقت لري ځکه چې موږ ټول همکاران یو ځای کېناستلو بحث مو وکړو خبرې مو وکړې څېړنې مو وکړې او دغه تصمیم ته ورسېدو یعنې دا حقیقت والی دا چې حقیقت لري دا یې زه تاییدوم بله اوس که تاسو دغه 11 سلنه د په اړه باندې تاسو موږ ته معلومات راکړي چې دغه مرګ جملې د زیاتېدو علت او عوامل څه دي ولې دغه مرګ جمله د نورو کلونو په پرتله زیاته شوې ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته ښه معلومه ده چې زموږ په هېواد ډېر کړکېچن حالت کې دی او دغه کوم پېښې چې رامنځته کېږي یا کوم انتحاریانې چې کېږي یا کوم ضررونه چې رسېږي زموږ هېواد ته دغه کې ډېری کسان چې زیانمن کېږي هغه ماشومان او ښځې دي نو 11 سلنه یا چې موږ وایو چې هره ورځ 9 ماشومان په افغانستان کې مرګ ژوبلې ته مخامخ کېږي یا زخمي کېږي یا حالت بد حالت ته رسېږي نو ویلی شو چې دا مختلف دلیلونه او عواملونه لري لکه چې زموږ حالت خراب زموږ په هېواد کې حالت خراب دی وضعیت خراب دی ناامني ده او دا چې د ټاکنو موسم هم دی ټاکنې اعلان کېږي که نه اعلان کېږي ټاکنو ته خبرې چې روانې دي یا خبرې چې ګرمېږي دغه ټول زموږ د هېواد دغه ناامني او زموږ په هېواد کې د کړکېچن حالت ماشومان باندې او د ماشومان په ژوند باندې او د ماشومانو چې موږ وایو 11 سلنه مرګ ژوبله ډېره شوې ده په دې باندې تاثیر او اثر لري بله تر ډېره پورې پر دغه بنسټونو باندې نیوکې دا وي چې ګواکې که یونیسف دی هم که نورې ادارې دغه چې د ماشومان په برخه کې کار کوي یوازې دوی ارقام وړاندې کوي چې دومره ارقام ماشومان وژل شوي دي هم ټپیان شوي دي هم دوی خوارځکۍ سره مخ دي په دې برخه کې یوازې د دغه ادارو مسؤلیت هم دا کېدای شي چې باید ارقام وړاندې کړي که نه دوی باید خاصې لاسته راوړنې په دغه برخه کې درلودلې بالکل زه تاسو سره موافقه یم چې موږ ارقام وړاندې کوو او غونډېږو او تاسو سره دغه ارقام شریکوو دا ځکه چې دغه برخه د ماشومانو دغه ناامني او زموږ په هېواد کې د حالت چې دی دا لږ داسې حساسه څنډه ده یا حساسه پرده ده په حکومت کې او زموږ دغه نهادونه چې د ماشومانو لپاره کار کوي په خاصه توګه نو زموږ کار هم تر هغه حده پورې په دغه برخه کې چې ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده او 11% ډېره شوې ده یا 11 سلنه ډېره شوې ده نو موږ هم کار همدومره کولی شو چې هغه مسؤلو نهادونو ته ورباندې غږ وکړو بار اگر چې غږ مو هم کړی دی خو بیا هم غږ وکړو تر څو وکولی شي چې دغه مشکل یا دغه کړکېچن حالت چې لږ څه هم کېږي چې ټیټ شي ځکه چې دغه کسان چې واقعا چې زیانمن کېږي او ضرر ویني هغه زموږ ماشومان دي بله په دې برخه کې تاسو خپله دې ته اشاره درلوده چې هغه بنسټونه چې مسؤل دي هغوی په رښتینې توګه باندې کوم مسؤلیت چې دوی ته سپارل شوی دی هغه یې په سمه توګه باندې سرته نه ده رسولی اوس په دې برخه کې دغه ادارې څومره ګرمې دي آیا رښتیا هم دوی باید خپل کارونو څخه سرغړونه وکړي که نه دوی په ناخواسته ډول باندې نشي کولی چې باید دغه برخو ته رسیدګي وکړي لاسته راوړنې څومره په دې برخه کې د پام وړ دي بالکل کار شوی دی او کار نور هم باید وشي ځکه چې په دغه وضعیت کې چې موږ یو باید نور هم کار وشي او موږ هم همدې ته متحد یو یونیسف افغانستان هم زه د سفیر په توګه د نمایندګي چې دلته تاسو لپاره کوم موږ هم همدې ته متحد یو چې سره یو ځای شو او وکولی شو هغه آخر حده پورې خپل کار ورسوو اگر چې موږ کوم کار چې لازم دی هغه ترسره کوو او په دې لاره کې زموږ پلانونه زموږ ډېرې غونډې په لاره کې دي د نوي کال لپاره چې وکولی شي ماشومان لپاره او په خاصه توګه دغه څه لري چې موږ ارقام لږ څه وخت مخکې تاسو ته وړاندې کړو تاسو سره شریک کړو چې دغه ارقام او دغه مرګ ژوبله د ماشومانو راښکته شي او وکولی شي په دې حالت کې وضعیت کې څوک لاس لري په دغه کې چې مسؤل دي لږ څه هغوی ملامت دي موږ ټول باید خپل ملامتیا ومنو او یو ټول باید دې لپاره کار وکړو تاسو خپله په یونیسف اداره کې کار کوئ د ماشومانو استازیتوب کوئ په دې برخه کې تاسو خپله معلومات څه دي څومره تاسو معلومات لرئ چې رښتیا سږ کال د نورو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو لپاره رښتیا هم مرګونه یې کال دی بله تاسو به ښه معلومه وي چې سږ کال موږ څومره پېښو سره مخامخ شولو او څومره پېښې وشولې او تاسو خپل تلویزیون له لارې موږ ټول هېوادوالو ته شریک کړل چې څومره مرګ ژوبله ډېره شوې وه او په دې مرګ ژوبله کې ملکیان په خاصه توګه ښځینه او ماشومان یعنې مرګ ژوبله ته اوړي او هغوی زیانمن کېږي نو ځکه په دغه برخه کې ډېر کسان چې زیانمن کېږي او یونیسف افغانستان هم چې دغه ارقام تاسو سره شریک کړل او خلکو سره شریک کړل په دغه برخه کې موږ ټول پوهېږو چې زیانمن شوي دي او ماشومان هغه څوک دي چې هغه کسان دي هغه برخه دی ټولنه ده چې ډېر زیانمن کېږي دقیقا بلې تاسو خپله به هم په تېرو څو ورځو کې لیدلي وي چې په فاریاب ولایت کې داسې یو پلار و چې خپل ماشومې په ډېره بده توګه باندې شکنجه کړ داسې دې ته ورته نور ډېر زیات مثالونه دي چې د کورنۍ له لورې دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي دغه تاوتریخوالی رښتیا هم څومره د اندېښنې وړ ده څومره د یو ماشوم په ذهن باندې هغه اغېز کولی شي څومره دې ته زمینه برابروي چې هغه ماشوم چې په سمه توګه باندې وده وکړي هغه وده ونشي کولی هغه کوم ظرفیتونه چې باید یو ماشوم ولري دغه له لاسه ورکوي بالکل موږ خو فلحال په مرکز کې یو اما که ولایت ته وګورو او لرې ځایونو ته لرې کلیو بډو ته وګورو هلته ماشومان هغه برخه
د ټولنې چې ډېر د لاس لاندې کېږي هغه برخه د ټولنې چې ډېر زیانمن کېږي او ډېر په حق کې حق تلفي کېږي او ماشومان هغه حقونه چې لري هغه نه ورکول کېږي لکه څنګه تاسو فاریاب مثال وړاندې کړو همداسې ډېر نور مثالونه هم شته چې موږ ورکو نو په دغه برخه کې ماشومان هم فزیکي لارې نه هم رواني لارې نه زیانمن کېږي په مختلف دلیلونه دي چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل حقونو ته ورسېږي شاید بعضې حالتونو کې کورنۍ هم حق لري حق ووایي او بعضې وختونو کې باید ماشوم حق ووایي خپل حق وغواړي ځکه چې همدغه موږ یو چې وکولی شو د خپل هېواد لپاره یو څه وکړو او د ماشومان لپاره یو نصف افغانستان چې مسؤلیت لري چې ماشومان لپاره یو څه وکړي بل نه به مرغه یوه ناوړه دود چې تر دې دم پورې په افغانستان کې هغه مروج دی لا هم همدغه کارونه ترسره کېږي هغه د ماشومانو په کم عمر کې ودول دي چې په لرو پرتو سیمو کې دغه کار تر دې دم پورې حتی په ښارونو کې هم شته چې په ډېر کم عمرونو کې خپل اولادونه واده کوي دغه څومره د دې باعث کېږي چې ماشومان کوم حقوق چې ورته ټولنې اسلام دین ورته ورکړی دی دغه حقوق د دوی پښو لاندې شي بلکل موږ سږ کال د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون 10مه کلیزه ولمانځله او دا په داسې حال کې ولمانځله لکه چې موږ ډېر مثالونه لرو چې ماشومان خپل حقونه نه دي اخیستلي د زده کړې حقونه دي ماشومان په کلیو په پالټو کې حتی په مرکز کې به بس کورنۍ دي چې خپل ماشومان زده کړو ته نه پرېږدي په خاص توګه نجونې زده کړې ته نه پرېږدي او کوم مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې هغه ماشومانو ودونه دي ځکه چې سن تر 18 کلنۍ پورې ماشومتوب ګڼل کېږي او زموږ په هېواد کې داسې ډېر کورنۍ دي چې دا رواج لري چې جنۍ وړه وي هغوی ماشومانو د ودونو سره مخامخ کېږي هغوی داسې ډېرې ستونزې لري یوازې دا نه چې د هغوی زده کړې ستونزه ده یا د هغوی ماشومان د ودونو ستونزه ده دا چې ماشومانو نظرونه څوک نه اوري دا چې ماشومانو ته څوک حق نه ورکوي چې په جلسو کې په غونډو کې او په یو ځای کېدلو کې په ګډون کې اشتراک وکړي ګډون وکړي داسې ډېرې ستونزې دي چې ماشومان لري او موږ یونیسف افغانستان هم دغه 10مې کلیزې د لمانځلو سره په دې متحد شولو چې وکولی شو یوازې هر کال دغه کنوانسیون ونه لمانځو دا چې 10مه کلیزه شوه یا 10مه یا 22مه کلیزه شوه بلکې دا چې وکولی شو دغه د ماشوم حقونه د ټولو غوږونو د خپل هېواد د ټولو وګړو غوږونو پورې ورسوو او هغوی په دې باندې پوه کړو چې ماشوم دغه حقونه لري او هغوی ته باید د هغوی حقونه ورسول شي تاسو به په جریان کې چې د پارلمان داسې یو تصمیمونه چې باید د ماشومانو لپاره یو قانون تصویب شي چې دغه قانون سره له ستونزو او جنجالونو سره بیا هم دغه قانون تصویب شي یو ماشوم چې تر 18 کلونو پورې هغې ته موږ ماشوم ویلی شو که چېرې دا قانون رښتیا هم په سمه توګه باندې پلی شي عملي شي دا به څومره د ماشومانو د ژوند په برخه کې یو خاص بدلون راولي بلکل ډېر ښه مثبت بدلون راوستلی شي ځکه چې هر انسان یا هر وګړی زموږ هر افغان په دې باندې پوه شي یا زموږ والدین مور پلار په دې باندې پوه شي چې عمر تر 18 کلنۍ پورې ماشومتوب لري ماشوم ته د هغه د ماشومتوب حقونه ورکړل شي دا چې هغه باید په زده کړه وکړي هغه باید حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي هغه حق لري چې مخ ته لاړ شي په ټولنه کې نه دا چې کورنۍ د ظلمونو سره مخامخ شي نه دا چې ټولنه د ظلمونو سره مخامخ شي نه دا چې د ماشوم د ودونه کولو سره یا د هغوی د کم سن د ودونو سره مخامخ شي او داسې نور ستونزې چې موږ تاسو ټول پوهېږو چې ماشوم لري مثلا ماشوم سړکونو په سر د بېوزلۍ خاطر باندې خرڅول کوي یا دستفروشي کوي یا داسې ډېر نور ستونزې لري ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي په خاص توګه نجونې چې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري خو دا چې زموږ پارلمان په دې باندې متحد شولو چې دا قانون تصویب کړي او عمر تر 18 کلنۍ پورې ماشومتوب وګڼل شي نو دا به دوی په ژوند باندې او دوی په رواني او فزیکي حالت باندې ډېر مثبت بدلون ولري بله لا هم په لرو پرتو سیمو کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان هغه که د دوی په خوښه یا د دوی په خوښه باندې نه وي ډېرو درنو کارونه تیار کړي چې باید دغه کارونه دوی سره یو ځای ترسره کړي دغه کارونه چې دوی ترسره کوي دوی باندې درانه کارونه کوي دلته د عامه پوهاوي ضرورت څومره ورته اړتیا لیدل کېږي چې باید عامه پوهاوی دوی ته ورکړي دغه کورنیو ته چې د ماشومانو دغه وخت د کار کولو وخت نه د کار کولو وخت نه دا چې باید دوی په دغه عمر کې باید زده کړې وکړي یعنې په دې برخه کې عامه پوهاوي ورکولو ته څومره اړتیا لیدل کېږي ډېر اړتیا لیدل کېږي او یونیسف افغانستان هم په دې باندې ډېر متقي دی ځکه چې زموږ په ټولنې زموږ د هېواد ډېری قشر بې سواد دي او هغوی باید په دې باندې پوه شي هغوی ته باید لکه څنګه تاسو ووایئ عامه آګاهي هغوی ته باید دا وپوهول شي چې ماشوم حق لري چې خپل حقونو ته ورسېږي او هغوی خپل حقونه لري نه دا چې ماشوم بس چې څنګه ماشوم شو زده کړه پاتې شي بس مجبور دی چې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه راوړي مثلا ماشوم حق لري چې زده کړه وکړي نه دا چې لاړ شي په سړکونو په سر څه چې غواړي هغه خرڅ کړي او خپل کورنۍ ته نفقه راوړي او د کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي نو ځکه عامه آګاهي عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی او یونیسف افغانستان هم هغه مکاتب تصحیح چې موږ ورته وایو هغه ښوونځي چې موږ په کلیو او بانډو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره جوړ کړي دي یونیسف افغانستان په همکارۍ سره تر څو وکولی شي ماشومانو ته زده کړې ورکړي او دغه ماشومان وکولی شي خپلو کورونو ته لاړ شي او خپل مور پلار ته ووایي چې اوس ما د زده کړې وخت دی اوس دغه وخت دی چې باید زده کړه وکړم خپل حقونو ته ورسېږم تر څو چې لوی شم او یو ځای ته ورسېږم خپل هېواد لپاره خپل خلکو لپاره کار وکړم دغه 11 سلنه کې یوازې د جګړې علتونه نه دي چې دغه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د روغتیا په برخه کې د صحي
طبي خدماتو د نشتون یا نه رسیدګي له کبله څومره دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده څومره ستونزې دي چې په روغتیا برخه کې ماشومان لا هم هغوی سره لاس وګرې باندې بالکل یوازې لکه څنګه تاسو یوازې دغه انتحاري او زموږ کړکېچن حالت هېواد نه دی بلکې صحت برخه هم ده او موږ یونیسف افغانستان د صحت برخه یا د روغتیا برخه کې هم همکاران په ډېر شدت سره کار کوي هر وخت تر څو وکړی شي ماشومان هغه روغتیایي ستونزو او مشکلات سره چې مخامخ کېږي د دې څخه ډډه وکړي چې ډېر مثالونه دي لکه ماشومان د پولیو برخه کې چې کومې ستونزې لري ماشومان یونیسف افغانستان په دې باندې ډېر متحد دی چې د پولیو په برخه کې ټول مطمئن شو سره چې د پولیو د هېواد څخه پاکېږي نو دفع کېږي او یو ماشوم د پولیو سره او د فلج څخه سره نه مخامخ کېږي یوازې پولیو نه لکه چې ماشوم نایي ته زیږول کېږي د میندو ستونزې دي د میندو مرګ ژوبله ده ماشوم مرګ ژوبله ده یعنې یوه وسیله ده کې یوازې د کړکېچن حالات یا ناامني نه ده بلکې د هغوی صحت او روغتیا هم ده چې په دې کې د میندې روغتیا هم راتللی شي او هغه ناروغۍ چې میندې سره مخامخ کېږي د زیږېدلو په وخت کې د ماشوم د مرګ ژوبلې لامل کېږي دا هم پکې راتللی شي بالکل تاسو حتما د یونیسف د استازي په نورو ادارات سره متمنه همغږي لري تاسو به کوم احوال لري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره خپل رول ادا کړی دی رښتیا محکوم مسؤلیت چې دوی ته راجع کېږي په دغه برخه کې دوی هغه اقدامات ترسره کړي دي کنه متاسفانه وایم چې نه خیر یونیسف افغانستان یوازې د پوهنې د وزارت سره او د روغتیا د وزارت سره لږ څه اړیکه لري ځکه چې په هغه برخو کې چې موږ فکر کوو چې باید د هغوی سره مشوره وکړو او هغوی موږ سره کار وکړي یو ځای سره کار وکړو چې موږ هدف هم دغه دی چې ماشومان لپاره یو څه وکړی شي او د هغوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راوړلی شو خو کار کوو په لکه څنګه ما مخکې هم یادونه وکړه چې لږ څه موږ ملامت لري لږ څه هغوی ملامت دي لږ څه مسؤل نهادونه ملامت دي چې باید کار وشي لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه 11 سلنه ډېر حد دی اعظم حد دی او باید وکولی شو ماشومان لپاره یو څه وکړو ځکه چې دغه مسؤل نهادونه په دې برخه کې مسؤلیت خپل نه دی ادا کړی او یونیسف افغانستان سره یې همغږي نه ده لري او که بعض برخو کې هم موږ هغوی باندې غږ کوو چې موږ باید په دې برخه کې کار وکړو هغوی یا سلنګاري کوي یا ځان تېر باسي یا نن یا سبا کوي خو هر څنګه چې وي انشاءالله چې موږ یو حد پر یو مثبت بدلون پورې رسیږو بل د یونیسف کوم راپور ته په کتو چې دوی وړاندې کړی دی 11 سلنه د ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی آیا د یونیسف اداره یا نور کوم ملګري ملتونه چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې دوی کار کوي داسې یو نوی پلان لري چې دغه پلان له مخه باید د افغانستان د ماشومانو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي هغه کومې اسانتیاوې چې یو ماشوم ته اړتیا لیدل کېږي هغه اړتیاوې په دغه پلان کې ورته ځای ورکړي شي داسې یو پلان باندې تاسو کار شروع کړی دی بالکل لکه څنګه چې کال نوی کېږي او کال نوی کېدو په حالت کې نو ځکه په دې برخه کې موږ ډېر پلانونه سره لرو لکه مخکې هم موږ سره غونډ شوي وو او په دې متحد شولو سره چې انشاءالله ډېر پلانونه به په لاره کې واچوو تر څو وکولی شي یو څه وکړو په نوي کال کې د ماشومانو لپاره د ماشومانو د حالت لپاره که څه روغتیایي وي که څه د هغوی د زده کړو برخه وي یا که څه نورې برخې د ماشومانو د حقونو په برخه کې وي وکولی شو کار وکړو موږ ډېر پلانونه په لاره کې لرو د نوي کال لپاره او انشاءالله چې تاسو سره به شریک شي د هېوادوالو سره به شریک شي خو زه فلحال نشم ویلی چې دقیقا کوم پلان موږ په لاره کې لرو موږ ماشومانو لپاره به دقیقا څه وکړو خو انشاءالله چې موږ ټول به سره شاهد واوسو کوم ماشومان چې بې سرپرسته دي د سرپرست ماشومانو په برخه کې د یونیسف ادارې کړنې تر کومه حده پورې تاسو ته ناراضي سي آیا داسې یو عملکار داسې یو نهاد بل شته چې یونیسف دغه بې سرپرسته ماشومان لپاره دوی دغه نهادونه جوړ کړي چې هلته کوم ماشومان چې دوی سرپرستان نه لري هلته دې اوسېږي بالکل یونیسف افغانستان د آشیانه سره چې موږ وایو آشیانه داسې یو ځای دی چې هغه ماشومان چې سرپرست نه لري یا مور پلار نه لري خپل مور پلار په جګړو کې د لاسه ورکړي دي او څوک نه لري چې هغوی باندې پالنه او روزنه وکړي هغوی باندې پام ولري نو د آشیانه هلته هغه ماشومان روزي هغوی ته نفقه ورکوي هغوی ته د سملاستلو د اوسېدلو د زده کړو زمینه برابروي او یونیسف افغانستان هم د دغه آشیانې چېرته چې دغه ماشومان حمایت کېږي په مختلف لارو باندې دې سره هم همغږي لري دې سره هم خبرې کوي تر څو وکولی شي دغه ماشومان چې سرپرست نه لري یا څوک چې دوی پالنه او روزنه وکړي په دغه ماشومان په برخه کې هم یو څه وکړي ځکه چې هغوی ته هم باید لاسرسی وشي د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ستاسو غږ پر افغان حکومت په نړیوالو بنسټونو هغه ادارات چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې دوی مسؤل دي څه دی زما غږ دا دی چې هر څنګه موضوع چې دوی وي یا هر څنګه موضوع باندې چې دوی بحث کوي یا هر څنګه موضوع چې دی لکه اوس چې انتخابات موضوع د انتخاباتو وخت دی هر څنګه موضوع چې وي باید ماشومان او میندې او ښځینه د برخه څخه لرې وساتي یعنې څنګه چې ماشومان زیانمن کېږي ډېر 11 سلنه ډېر حد دی نو باید هغوی مسؤل نهادونه څوک چې مسؤلیت لري لکه امنیتي نهادونه زموږ چې دوی باید ډېر زیات توجه په دې برخه کې ولري تر څو چې زموږ ماشومان چې زموږ د ټولنې نوی نسل دی او هغه کسان چې کولی شي په دې هېواد کې او په دې ټولنه کې تغییر راوړي هغوی زیانمن نه شي زما غږ هم دا دی که نورو برخو ته نه خو د ماشومانو صحت او روغتیا او د ماشومانو ژوند ته ډېر متحد اوسي ډېر زیاته مننه ژوند دی ښاغلي وردګ چې خپرونې ته راغلې تاسو باندې ډېر زیاته مننه د ما خلو تر دمې وروسته د خبرونو ادامه ته راګرځو